زیاته. الله اکبر. توره شپه او د غلیم پر وړاندې د یوه ځوان قومندان میړانه. څو شیبو کې یې د دښمن سنګرونه په اور لمبه کړل. دا یو 30 کلن حیات الله پامیر دی چې تیره شپه یې د کونړ ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه نواپاس کنډو کې د پاکستاني پوځي رژیم پر قرارګاهو ماهرانه بریالي بریدونه وکړل. د چټکو ځواکونو دا زړور قومندان لا هم په صفري نقطه کې د خپلو ملګرو سره یو ځای د جګړې بیا پیل ته بشپړ چمتووالی نیسي. مرمۍ راواخلئ. د امر سره سم هم د پاکستاني ملیشو باندې د هغو په قرارګاهو باندې برید ترسره کړو چې تقریبا په 15 ثانیو کې د هغو هغه مهمې قرارګاهوې چې کومې وې هغه مجاهدینو ښه په مېړانه سره فتحه او لاسته راوړنې پکې ولرلې چې په هغې ضمن کې تقریبا یوه اندازه موټرې چې د مشرانو موټرې وې هغه وسوځول شوې او یوه اندازه قرارګاه وې چې تقریبا د ناوپاس په ساحه کې 2 پوستې فتحه شوې. پوستې نه بلکې قرارګاهوې وې، قوي قرارګاهوې وې او مجاهدینو ښه په مېړانه سره د هغو سره غاښ ماتونکی جواب یې ورکړ. حیات الله وایي د دښمن پر وړاندې یې مورال لوړ، د وسلو او جګړه ییزو مهماتو له اړخه هم غني دي. دلته د ډیورن په فرضي کرښه که څه هم د افغان دفاعي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ توده جګړې درېدلې، خو لا هم افغان دفاعي ځواکونه د جګړې بیا پیل ته ګوته په ماشه دي. منګه د پاکستان تقریبا 250 په غټ بیزونه په توپچي بیزونه چې دیو قرارګاوي ټولوینه دي کنډکونه دي د موږ د توپچي په خخ لاندې ونیول تر څو زمونږ پیاده جوستامونه په عالي مورال سره لکه څنګه چې عالي مورال لري نور هم د توپچي په واسطه عالي مورال ترلاسه کړي او دښمن په بیزونو باندې په ضرب د ملټونو کې وروخیږي او هغه د منځه ویسي. نو د لله الحمد د دغه بیزونو په دغه کې چې کوم دی دا د چارمن غټ بیز موږ ایستلی دی، د لغړی بیز دی، د کټکوټ بیز دی، ارندو بیز دی، د نمبر بټ بیز ورته وایي، دلته د نارګي بیز دی، شیخ بابا دی، هلالزو دی، دا غټ غټ دی توپچي بیزونه دي. دا موږ مکمل د توپچي په واسطه د منځه وړي دي. موږ په خپل وجود کې داسې د ستړیا داسې احساس نه لرو که هر څونه هغوی بیا د حملې توان پیدا کړي د هغه په مقابل کې به غاښ ماتونکی جواب ورکړو. انشاءالله زموږ سرتېري ټول په لوړ مورال سره دلته په خپلو سنګرونو کې ځای په ځای شي. کونړ کې سیمایي مسؤلین او ځایي اوسیدونکي وایي که پاکستاني پوځ بیا ځل پر افغان خاوره تیری وکړ نو ځواب او غچ به یې تر دې لا سخت او جدي وي.